دا ته څه ته ولاړې دورانیه؟ جلات خان راغلی ولالا جلاتې په دې ساري مردان څه کوي؟ زه خبرې خو دا دامونو پېټۍ هم د ځان سره راوړې ده. دامونو پېټۍ چې راوړې ده نو د غږونو ټوکری به هم راوړي. جوړ ناوخته پاڅېدی محمدي. اسلام علیکم. لالا مې د مانځه نه پس لږه سترګه ترخی. مشران باچیان کله کې هلکه جلاتیه دامونو دا پېټۍ په کومه خوشحاله کوي. نن سبا د ډېر تاوانونه شروع کړي دي. یاره محمدي په دې مانه تېرې څه دي؟ بس یو څو بوټي مې کرلي دي او دومره مې وکړي چې زموږ خپل کار وشي او د یار اشنا او خپلو خپلوانو برخه پکې وشي. هسې محمدي دا هم ګورې بازار کې نشته. په بازار کې ولې نشته؟ دا یو څو بوټي مې د پنجاب ملکانو د خپل باغ نه رالېږلي وو چې د پخوا هغوی خپل قلمونه لګولي وو. دا بل شی دی محمدي ډېر شان خوند دی. نورشاه محمد ته یو داره ما پرې کړه. هغو واقعي چې خوند ډېر عجیبه و. خوند یې عجیبه و. او لالا مې ډېر خوږ او نتري و. خو ته هم راته ډېر بې خونده ښکارې دورانیه. ډېره دې عمر راورسېدو خو اروا دې مړه نه شوه. تا زمانه بې تپوسه محمدي دیګې د تپوس ته د خپل کور شی دی. دا ته ما سره په کور کې د کله نه شریک شوې جلاتیه. زه پکې هغه سکه خورایي څه نه ګڼم او ته خو لا د شېرعلي په ځان ځیګر کې تربورې. محمدي و تا وایي چې هر څه وایي زه هم خپل مشران ګڼم. دا مشران دې سخت کال څنګه را یاد شو جلاتیه؟ د لالا مطلب مې دا دی چې ستا خو دا بونو بوټي ډېر زاړه وو اوس دې په خپله خوله ووي. یاره بس د فکر خبره ده اصل کې محمدي دومره لانجي چې بس دا په بیا د ځمکې لانجې را په مخه کړي. خو کمال الدین به در سره مقدمه کوي. نه 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 کمال الدین له خو ځمکه نه اخلم ځمکه ورته پرېږدم. دا څه وایې جلاتیه؟ دا دې رښتیا وایي دورانیه؟ او لالا د ده ورسره د خپلوۍ نیت دی. خپل زوی له د هغه لور غواړي. او دا کار دې ستاسو د مرضۍ نشي کېدی. تاسو به راسره به کومک کوئ محمدجي. ولې دا موږ درته دلالان کار وکړو جلاتیه؟ دلالان زه خو خپل مشران کړم که نه او هغه لار ده محمدجي. تاسو به یو او خبره ده او زمونږ کار بس. دا خو داسې خبره وکړه لکه چې دا د بوډیانو واده وي. دا کار نشي کېدی ښه. دا دومره اسان کارونه نه دي دورانیه. او لالا دا هیڅ چېرې نشي کېدی. دا ولې نشي کېدی محمدجي؟ دا د دوراني نه تپوس وکړه. محمدجي لالا هم ښه وایي د واده په دمه دمه خو زما دا حال شو.